د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ریاست الوزرا اداري مرستیال چین ته په یو رسمي سفر ولاړ. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د یو پلاوي په مشرۍ نن له غرمې مخکې د چین جنوبي اسیا په نهم نندارتون او پورم کې د ګډون په موخه چین ته ولاړ. ټاکل شوي چې نوموړی د خپل سفر پر مهال د چین جنوبي اسیا په نهم نندارتون او پورم کې د ګډون او وینا ترڅنګ د چین ولسي جمهوریت له یو شمېر چارواکو سره په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې وکړي. هغه تر سفر وړاندې کابل کې د چین له سفیر جاوشینګ سره هم کتلي دي. دې کتنه کې د چین سفیر د مس عینک د پروژې د ژر پیل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره یوه مهمه اقتصادي لاسته راوړنه وي. له افچین شرکت سره د امو دریا نفتي حوزې تړون لغوه شو. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وایي د امو دریا نفتي حوزې د اکتشاف او استخراج تړون چې د کانونو او پټرولیم وزارت او افچین شرکت ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی و، د قراردادي شرکت له لوري د تړون له ژمنو څخه د پرله پسې سرغړونو له امله فسخه شو. هغه زیاته کړې چې د یاد تړون د نقض مواردو د څېړنې په موخه له اړوند وزارتونو او ادارو څخه ګډې کمیټې ټاکل شوې وې. د امو دریا حوزه د طبیعي ګاز او نفتو له پلوه د منځنۍ اسیا له تر ټولو بډایه حوزو څخه شمیرل کیږي. دا حوزه د افغانستان په شمال کې د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو ترمنځ پرته ده. د افغانستان بهرنۍ سوداګري له کوم ځنډ پرته دوام لري. سیمه کې له وروستیو کړکېچونو سره سم د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه په منظم ډول او له ځنډ پرته دوام لري. یاد وزارت د هیواد د ګمرکونو او ولایتي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې له افغانستان سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو تجارتي اړیکې نورمالي او په کور دننه بازارونو ته د توکو د وارداتو ترانزیت په عادي ډول روان دی. یاد وزارت ویلي په بازارونو کې د هغو کسانو پر وړاندې چې احتکار کوي جدي اقدامات کړي او له خلکو یې غوښتي چې اندېښنه ونه کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت داسې مهال لا خبر ورکړی چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او له امله یې د خلکو ترمنځ د سوداګریزو توکو د نرخونو د لوړېدو په اړه اندېښنې رامنځته شوي دي. ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګونو پر لویه لارې بیرته هر ډول بار وړونکو ټیلري وسایطو ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده. یاد وزارت په خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دا پریکړه یې ملي سوداګرو او هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه کړې او ټینګار یې کړی چې د دې لارې پر اصلي مسیر هر ډول بار وړونکي ټیلري وسایط په نوبتي ډول تګ راتګ کولی شي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې هر ډول مسافر وړونکي وسایط د یادې لویې لارې له چمتو شوي بدیل مسیر څخه له دواړو خواو په نورمال ډول 4 ساعته تګ راتګ کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټول ګټو چارو وزارت د روان لمریز کال غبرګولي په 20 نیټه د سالنګونو لویه لار د هر ډول ټیلري وسایطو پر مخ تړلې وه. عراق چې ویلي چې له اسرائیل سره د ویرې تر اخري څاڅکي جګړې ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې ایران د جګړې پیل کوونکی نه دی خو د هیواد او خلکو د دفاع لپاره به تر وروستي څاڅکي وینې پورې وجنګېږي. هغه ویلي چې پر ایران د وروستي اسرائیلي برید هدف دا و چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانو مذاکراتو مخه ونیسي. هغه اخطار ورکړی چې ایران به د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جنایاتو غچ اخلي او د غبرګون لړۍ به دوام ومومي. عراقچي ټینګار کړی چې د ایران وسوال ځواکونه چمتو دي او د هیواد د دفاع لپاره به د هیڅ ډول قربانۍ څخه ډډه ونه کړي. 21 هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې له اسرائیل غوښتي چې پر ایران بریدونه ودروي. د قطر خبري اژانس خبر ورکړی چې د قطر، اردن، عربي متحده امارات او پاکستان په شمول د 21 عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جون د 14 نیټې په ماښام د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پر ایران د اسرائیلو نظامي بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې پر ایران د اسرائیل له بمباریو سخته غندنه شوې او ویلي دي چې باید د هیوادونو حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ګاونډیتوب اصولو ته درناوی وشي او اختلافات د خبرو له لارې حل شي. اعلامیه کې همداراز راغلي په سیمه کې د وضعیت د ارامېدو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه 15مې ورځې ته غځېدلې ده. چین ډونالډ ټرمپ د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر پراخولو تورن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تهران اوسیدونکو ته د سملاسي وتلو تر خبرداري وروسته د چین حکومت غبرګون ښودلی او وایي چې د ټرمپ څرګندونې پر اور د تیلو شیندلو په معنا دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري ناسته کې وویل د فشارونو زیاتول، ګواښل او د کړکېچ لمن پراخول نه یوازې د وضعیت په ارامولو کې مرسته نه کوي بلکې جګړه لا پراخه او پیچلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تهران له وګړو غوښتي چې ژر تر ژره له سیمې څخه وځي. هغه په خپل پیغام کې زیاته کړې
کړي ایران باید هغه هوکړه لاسلیک کړې وي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر وروستیو خبرو کې وړاندې کړې وه. نوموړي په خپل پیغام کې په لویو تورو لیکلي په اسانه ټکو کې مې وویل ایران نشي کولی یوه اټومي وسله ولري. پوتین او اردوغان د منځني ختیځ پر وضعیت او د اوکراین جګړې په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. د روسیې د ولسمشر ویبپاڼې خبر ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ټلیفون له لارې د منځني ختیځ پر حالت او د اوکراین جګړې په تړاو خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې دواړو مشرانو اندېښنه ښودلې چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی په چټکۍ سره زیاتیږي او پر ایران د اسرائیل له پوځي بریدونو سخته غندنه کړې ده. دغه راز دوی د شخړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید په سیاسي او ډیپلوماتیک چلند د ایران د اټومي مسالې په شمول ټولې شخړې حل شي. امریکا کې د ټرمپ وان په نوم نوی ځیرک موبایل بازار ته وړاندې کیږي. د ټرمپ سوداګریز مرکز ویلي چې د ټرمپ وان په نوم نوی موبایل جوړ کړی چې بیې $499 او راتلونکي اګست میاشت کې به بازار ته وړاندې شي. دغه مرکز چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زامن جونیئر ټرمپ او ایریک ټرمپ یې مشري کوي وایي دا موبایل په خورا متفاوته بڼه جوړ شوی دی. د هاروارډ پوهنتون د حقوقو استاد لارین لیسک وایي د ټرمپ سوداګریز مرکز غواړي د ټرمپ وان سمارټ فون له لارې د ایپل او سامسنګ په څیر غټو شرکتونو سره سیالي وکړي او په وینا یې دا دواړه شرکتونه اوس د ټرمپ لخوا لګول شویو درنو تعرفو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د بودیجې کمښت له امله له ستونزو سره مخ ده. ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر اعلان وکړ چې د بودیجې د شدید کمښت له امله به په نږدې راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 3.5 دایمي او موقتي کارکوونکي له دندو لرې کړي. دا پریکړه د اداري لګښتونو د راکمولو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې دا بدلونونه د نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو لخوا د مالي ملاتړ له کمښت له امله رامنځته شوي. د معلوماتو له مخې یوازې د امریکا مرسته چې پخوا د یونیسیار د بودیجې 40 سلنه جوړوله سږ تر پخوا په پراخه کچه کمه شوې. همداراز نور مرستندویه هیوادونه هم د خپلو داخلي اقتصادي ستونزو له امله د مرستو کچه راټیټه کړې ده. د کډوالو عالي کمیشنرۍ خبرداری ورکړې چې دغه مالي فشارونه به د میلیونونو بېځایه شویو پناه غوښتونکو او بې برخې شویو کسانو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.